یو څو ساعته ویده شو. کله چې راویښ شو نړۍ 100 کاله لرې شوې وه، ژوند بدل شوی و. عزیر علیه السلام یادوه یوه ورځ په بشپړ وران کلي باندې تېرېدو او دا خبره یې وکوله چې الله دا به څنګه ته بیرته راژوندي کوي. دا شک ورسره نه و بلکې حیرانتیا وه. الله جل جلاله 100 کاله هغه مړ کړ. کله چې راویښ شو ورته وویل چې څومره وخت پاتې شوی. ده ورته وویل چې یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه. خپل خره ته وګوره، یوازې هډوکي وو، بیا یې لیدل چې هډوکي غوښې راځي او ورباندې راټوکېږي. خواړه او څښاک هېڅ نه و بدل شوي. ښار ته چې کله ستون شو خپل ځان یې ځوان ولید، اولادونه یې بوډا شوي وو. الله جل جلاله ستا په زړه کې هغه مړې هیلې راژوندي کولی شي چې کوم کلونه مخکې ستا په دماغ او په سوچ کې وي. رمضان هغه میاشت ده چې روح بیا روغوي. هغه هیلې، هغه آرزوګانې چې ته ورنه ناامیده شوی وې، په الله باندې دغه یقین ولره چې لکه څنګه چې هډوکي راژوندي کړل، ستا زړه کې هیلې هم همداسې کومې دي تا ته یې تحقق کولی شي. خو په الله جل جلاله باندې صادقانه یقین ولرو.